حضرت زه که فکر کوم نو د ډیر وخت د تاسو د جمعیت علماء اسلام د ضلع بونیر د امارت چوکۍ تاسو سمباله کړې ده، نو آیا دا د عوامو یا د جماعت د ملګرو په تاسو باندې اعتماد دی او کنه د جماعت د ملګرو د جمهوریت رویو فقدان دی چې بل چاته نه حواله کیږي؟ سوال دی رامانه داسې وکړو جی بونیری ته چاوي چې دا خدای لوی دی او کنه دا علم غر لوی دی. ما غوي چې کو علم غر ته لوی وای من ایمان نه خلاصېږم او خدای ته لوی پښتو می کچکی. نو زه دې داسې حیران کړم چې کو دا وایم چې د جمهوریت رویو فقدان دی، نو د بونیر 3.5 د اهل علم او د اهل دانش چې کوم زموږ د جمعیت علماء اسلام د ضلع مجلس عمومي ده کوم چې زموږ الکترال کالج دی، نو زه هغې ته داسې خو نشم ویلی. البته پس د هغې یو حسن ظن دی، یو نیک ګمان دی چې دا 4م ځل دی چې بلا مقابله ما د ضلع امیر ټاکي سره د دې نه چې زه ورته خپل معذرت هم کوم چې تاسو زه به خادم یم او بل یو ملګری وټاکئ. صرف د هغې نیک ګمان دی، نور زه داسې یم نه یا قابل یا داسې، بس د هغې یو ښه ګمان دی او د هغې همت دی. الحمدلله 2011 نه دا سفر شروع دی، 2018 کې زه خپل الیکشن ته هلته ولاړم، 2008 کې سوري قومي اسمبلی ته، نو ما 3000 ووټ سمثینګ اخیستی و په پوره قومي اسمبلی کې. نن الحمدلله جمعیت علماء اسلام په بونیر کې په داسې پوزیشن دی چې 30,000 اباو پلس چې کوم دی نو ووټ بینک دا د جمعیت علماء اسلام بالکل کیش ووټ بینک دی چې دا هر چاته چې کوم دی نو پرې وتلی شي او فکري او یو نظریاتي ووټ بینک دی. اوس 30,000 نه تر 30,000 پورې دا سفر کول دا زما د دغه ملګرو اخلاص دی او محنت دی او زه بس اسې بیکاره غوندې یم او بس یم ورسره ملګری ورسره زه یم. الله دې وکړي چې زما د ملګرو هغه اخلاص او اتفاق او مینه او محبت، خو دا به ضرور وایم چې اتفاق کې ډېر لوی برکت دی او کو زمونږ په کومو اضلاعو کې اوس انټرا پارټي الیکشنز دا وشو، هغې ملګرو ته به مې هم دا پیغام وي چې د انتخاب پورې د رای اختلاف دا تاسو ته دستور درکړی و، په دې کې به زموږ د اکابرو د بزرګانو څخه خیر ګڼلو، خو د انتخاب نه وروستو د رای اختلاف دا د جماعت نه په بغاوت په زمره کې راځي. فاذا عزمت فتوکل علی الله شاورهم فی الامر دا مقدم دی او مشوره چې کله وشي بس بیا فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. بس بیا دې ته مه ګوره چې زما په رای امیر رانغی نو زه به اوس د دې امیر اطاعت نه کوم، یا زما په رای جنرال سیکرټري رانغی نو زه به د دې جنرال سیکرټري اطاعت نه کوم. صحیح جماعت په صفونو کې اتفاق او اتحاد دې سره د الله نصرت راځي، دې کې ډېر لوی برکت وي. او اوس چې موږ د کوم حالاتو سره مخامخ کیدونکي یو ایوان نهي میدان، نو دا ډېر یو انتهایی حساس او یو خطرناک میدان دی. بیا کومه بیانیه چې مولانا صاحب راټینګه کړې ده، نو د دې توندو تیز موجونو مقابله مونږ په شلیدلې کښتۍ نشو کولی، د دې دپاره به کښتۍ یو کوو، منځ کې چې کوم چود راغلی دی هغه به بندو. بس زمونږ د ټولو مقصد صرف او صرف د الله رضا ده او د الله د رضا د حصول دپاره به د خپل اجتماعي تحریک دا مخ په وړاندې بوځو.